ګرانو مینوالو پروګرام تاسو اورئ د ټولو زبردست ګروپ او دا د جناب مس ګروپ آر جے سلمان افریدی آر جے سیف تاسو سره دی او سیف لږ لږ شرمیږي کنه نو خیر دی دا مشر سړی دی شرمیږي به د ده لطیفې جناب ډېرو خلکو اورېدلي وي د لطیفو سمه جناب فیکټري ده کارخانه چې ورته ویلی کېږي نو نن په مس ګروپ کې هم ترې وروځم سره یم دی هم را سره دی نو ګورو جناب سیف به لطیفه شته او که نشته خو د مایک ته راجوخته چې دا مینوال دیم و دې مري او و دې ګوري د کارخانې او د فیکټرۍ چابي خو ما تاله درکړې ده او اوس سره موږ صرف په اجخ کې ځو کنه خو بهرحال تا وختي فرمایش وکړو چې را د ښځې او د خاوند لطیفه وکړه جی د یو سړي پلار مړ شوی نو خلک په دواله تله راتلو خلک خامخا تپوس کوي کنه صحیح یاره پلار عمر دې څونه او په څه مړ شوی او څنګه چل نو صحیح ایو پکې ورته یاره پلار د اخرنۍ وصیت څه کړی و کنه نو هغه ورته یاره بیا غریب اوسه ویلي تر اخره وخته پورې مو ته مور سر ته ناسته وه دا سیف په یو ډېره ښکلې خبره وکړله یو بابا خپل بچي را جمع کړل وصیت یې ورته کولو که نه چې وصیت یې ورته کولو نو بس هغه ته وایي چې بچي راغونډ شو بچي هغه جمال خان کاکا پورې مې دی وایي شپېته زره روپۍ دی وایي دا جي نور وایه نور وایي پېژني وایي وایي هغه بل پورې اتیا زره زما دی وایي او دا جي هغه هم پېژني وایي بل وایه وایي د تره پورې مې دی نه دی کشر تره پورې مې دی 3 لکه روپۍ دی او دا جي وایي دغه هم پېژنو که نه بیا ورته وایي وایي بچیه ستاسو مشر ماما نه دی هغې پورې مې روغې 6 لکه روپۍ دی او دا جي وایي هغه هم پېژنو خو وایي داسې چل دی چې دا ټول خو پېژنې دې ټول نه به دا پیسې اخلي وایي او دا جي دا ټول پېژنې دې ټول نه به دا پیسې واخلو او وایي داسې چل دی که نه چې ستاسو په دې کلي کې یو ټیکهدار دی سنامه ورته ښودلی چې پلان کې ټیکهدار وایي د هغه زما پورې 80 لکه روپۍ دي که نه وایي ما پورې 80 لکه روپۍ دي نو هغه بچو کې یو اواز ورکړو وایي دادا له زه نه وتړئ په ګډو وډو یې شروع والې مس ګروپ پروګرام دی جناب اور آر جے سیف را سره ډېر په ښه موقع دی سیف به یو بل ستاسو نه اورېدل غواړو مینوال هم جناب واوري او ګوري به دی هم یو لطیفه به د زنګ بله کوم دا د وختي مو چې لکه زه نن سور کې نه یم جی جی د یو سړي زکام زکام یې نه ټیکېدو نو هغه ته یې وروسته پوښتنه کړې ستا زکام ولې نه ټیکېږي او ته ستا غوندې زدي دی بالکل نه ځي ستا غوندې کې زدي دی بالکل نه ځي ښه اور د ښځې خاوند حوالې سره به تاسو ډېرې کیسې اورېدلې وي هغه یو سړی خپلې ښځې سره په لانجه شوی و که نه نو هغه ښځې ورته وایي والله که دې پرېږدم وایي هر چېرته به مې د لمن نیولي او درپسې به ګرځم وایي الله که رانه خلاص شي دا سړی ورته په اخر کې په غوسه شو وایي څه دې ښځې ورته بیا وایي هر چېرته به مې د لمن نیولي او درپسې به ګرځم دې سړي ورته وایي زه به پینټ واچوم بیا به لمن ته کوم ځای نه نیسم ګرانو مینوالو 091 زمونږ کالینګ لیکه اور د میسج لیکه جناب کریټ میسج 101 پی لیکشن کې سپیس خپل نامه د خپل ذهن مو خپل یو خپل غونډه کې میسج جناب را سینډ کړئ پروګرام مس ګروپ ته سلمان افریدی آر جے سیف اور د دې نه علاوه آر جے امتیاز را سره دي اور سیف په ستاسو یو لطیفه چې هغه ما په خپلو لطیفو کې ډېره زیاته کړې ده په ډېرو چینلو باندې ما کړې ده اور هغه دا ده چې کومه یو ده شرشمو حوالې سره نو هغه تاسو که تاسو په خپل الفاظو کې وکړله نو هغه ما ډېره کړې ده جي هغه بالکل ما تا چې وختي دا خبرې کولې نو زما ذهن کې دا راغمل چې د ما ته یو ځل ویلي دا ډېره هیټ لطیفه ده ډېره هیټ لطیفه ده دا زما یو کلاس فیلو هغه نه چېرته کال کړی او نه چېرته میسج کړی زما کلاس فیلو درځي دی نن سبا جی نو هغه ویل چېره زه کور کې ناست وم او ټولو پروګرام اورېدو نو دا تا چې دا لطیفو که مړ وي نو یو بل لنګ خلک په کور کې هغه داسې یو امتیاز ده چې خوږو اورېدونکو چې یو ښځه خاوند ته وایي چې یاره ما له زیړې جامې وروړه او بس د قسمت خبرې دي نو ښځه ډېره زیاته بدرنګه م او تکه توره م او ښه غټه م وه که نه نو خاوند وایي چې یاره ما له زیړې جامې وروړه چې ځان له وګنډم که نه اختر دپاره خاوند ورته زیړې جامې وروړي چې ګنډلې دي ښځې یې چولې دي داسې دا کور هغه منځ نه چې څوک ورته غولې وایي څوک ورته صحن وایي که نه ای کسې ګرځېدله کار یې کوي نو خاوند ته وګوره که نه زه پکې څنګه ښکارم نو دا ورته وایي داسې خاوند ورته وایي داسې ښکاري لکه چې ششمه کې توره میخه ولاړه دا ډېره زیاته هیټ لطیفه ده اور واقعي چې ډېر مینوال مونږ هم ډېرو چینلونه کړې ده اور ډېره جناب خوښه شوې ده ډېره زیاته خوښه شوې ده ګرانو مینوالو تاسو سره ګپ شپ لګېږي امتیازي سندرې طرف ته ستاسو فرمایشونه ستاسو خبرې ستاسو ټوکې ټکارې هغه به وي بلکل جناب پروګرام مس ګروپ چېرته مزئ مونږ سره اوسئ د یو سندرې نه پس بیا راځو مینوالو بیا به ګپ شپ جاري وساري وي او ټوکې ټکارې سلمان افریدی سیف اور امتیاز به تاسو سره جاري وساري وي جي چېرته مزئ مونږ سره اوسئ یو سندرې طرف ته قدم اخلو